وایي دا زمیندار چې دی توروله دا پټی جوړی یا د کریلوله نو ډېر ښایسته پولې وله یاره وارې جوړې کړي بالکل دا لښتي دي سم صفا چې دا اوبه پکې ازادې ګرځي. بس وایي دا پټي سره مخامخ یو کور یاره سړی ترې رالی هغه پکې دا ډکې متیازې وکړلې چې ډکې متیازې پکې وکړې یاره وایي زمیندار پرې رالی وایي ورته ویې ویله چې دا خپلې ډکې متیازې دې ګزار کړه یاره هېڅ هم درته نه یم خو دغه ګزار یې کړه. هغه ورته ویل چې نه دا خو زه نه ګزارمه. بس یاره ایسته سړي په جاخه شوه. وایي دا زمیندار خو قوي و او دا بل خوار خو کمزوری و ایسته چا چې دا ډکې متیازې کړلې وایي ایسته یې اوچت کړو او غرب شي چې هغه خپلو متیازو ته یې راګزار کړو. وایي چې راګزار یې کړو نو وایي د کور نه یو ورور ولیدو چې یاره دا خو زما مشر ورور راګیر کړی وایي هغه ایسته وسله راوړله ډز شي چې دا زمیندار یې ویشت او مړ یې کړو. چې مړ یې کړو دواړه نرونه لاړ یاره مخروران شوه. چې مخروران شو یاره بس هلته یې اوسېدل د روغې څه پته یې ونه لګېدله. نو دا کومو بدماشانو سره چې پاتې کېدل هغې ته یې وویلو چې یو کور موږ له راکئ د رهایش دپاره چې ځان سره ښځې راولو او دلته به موږ بس پاتې کېږو. هغې ورته ویل چې ورشئ هغه مخامخ کنډر چې کوم دی دغه ځان له راجارو کوئ او بس تیار کور دی اوسېږئ پکې نو. بس هغه جارو ځان سره وړې ده یاره چې کور ته ورغلې بس یاره ښه ایسته چا وچ د غولو ډک کړی دی بس غولې پکې د دنیا غولې پکې کلي یاره چې غولې کلي دي یاره بس راغلی دی چاټکۍ او بیلچه وړې ده. دا مشر ورور ورته یو چاټکی دی کشر ورور ته ډک کړی دی په سر کړی دی بار یې ګزارلی بیا یې ورته بل ډک کړی دی بار یې ګزارلی چې درېیم چاټکی ورته ډکوي نو ورته وایي لاله وایي که هغه خپل غول دې ګزارلی وی نو اوس به هم دا پردي غول دا درې او څلور چاټکي نه ګزارلی. دشمني دي دشمني را په غاړه کړل او پردي غول دې را په غاړه کړل را باندې ویدې وړله. نورونو دې کې ډېر غټ میسج پروت دی او ډېر غټ سبق په دې ویډیو کې پروت دی ځکه چې لکه دغه لږ شانه دغه کړی وی دا خپله متیاز یې راغستی وی ګزارلی وی نو اوس به یې نه مخرورتیا کولی نه به یې دشمني کولی او نه به یې پردي غول ګزارل په چاټکو. نورونو دا پیغام د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ شیر یې کړئ او لایک یې هم کړئ. والسلام.